د کهنه شروعات د دوه غلامانو نه کېږي چې هغوی په وخت کې وروستو تلي. هلته کې دوی ویني چې یو بازار کې د غلامانو په منډۍ کې دوی ولاړ دي. د دوی مشر د دوی د خرڅولو دپاره چغې وهي. د دې غلامانو خاص خبره دا ده چې دوی رنګینه جامې اچولې دي. دوی دواړو ملګرو ته داسې لګي لکه چې دا فلم جوړېږي لګیا دی. خو دغلته کې ډېر وخته پورې دوی نه کیمرو ویني او نه ډایرکټر چې په دې وخت کې مشر یې په چوکه باندې ووهي چې دوی پوه شي چې دا خو په رښتیا باندې مونږ خرڅېږو. دغلته کې دوی د کتو دپاره د یو کس نه پس بل کس رامخکې کېږي او تاسې ورته ګوري راګوري که چېرې زناور اخلي. خو په دې کسانو کې دوی د چا هم خوښ نه شي. وي دا خو داسې نازک ښکارېږي چې زمیندار پکې آواز وکړي. وي داسې غلامان خو په پټي کې یو ورځ هم کار نه شي کولی. د دې د مالک نه باقي ټول غلامان خرڅ شي او صرف دوی پاتې شي چې دوی مالک پوهېږي نه چې دا په څه طریقه باندې خرڅ کړمه. تر دې پورې هغه آواز وکړي وي په یو پسې بل هسې واخلي. خو دې باوجود څوک پې خوله هم خرابه نه کړي. په دې سره مالک یې غوسه شي وي که دا خرڅ نه شو نو ویې وجنې. په دې سره دا دواړو یېرېږي او د خپل طاقت د ښودو دپاره مسلې ښودل شروع کړي. په دې کې یو رحمدله زمیندار رامخکې شي. په دوی زړه خفه شي او دوی دواړه په $2 باندې واخلي او په دې سره دوی د غلامۍ ژوند شروع کړي. په اصل کې دا دواړه وروڼه او د جدید دور نه راغلي چې د یو رنګ ډېر تور او د یو هغه ګزاره کوي. یو ورځ دوی دواړو ته اطلاع میلو شي چې ستاسو پلار د مړ کېدو واله دی چې دواړه په یو ځای باندې پلار سره د ملاقات دپاره راشي. دوی د مخکې نه یو بل سره میلو شوي نه او چې څنګه کور ته راشي نو پلار ته د ټول کلي خلک راغونډ شوي. پلار یې په کمزوري اواز کې بچو ته ووایي وي بچو ما دنیا ډېره وکته زندګي مې تېره کړه خو د پلار حق مې هغه څه ادا نه کړلی شو څنګه چې په کار و. خو غم مه کوئ ما تاسو له خزانه پرېښودې ده. بیا خزانه به تاسو ته او باقي خبره مکمل نه کړلی شي او مړ شي. په دې سره دوی دواړه سخت مایوسه شي چې اوس په د خزانې څه کېږي. خو خوش قسمتۍ سره تره ته یې پته وي هغه خزانه یو زوړ کاغذ دی کوم ته چې د ازادۍ کاغذ ویل کېږي. دا کاغذ چې تر څو پورې موږ سره یي نو موږ څوک هم نشي غلامولی. د دې په لیدو سره دواړه وروڼه سخت خفه شي. دا څنګه خزانه ده دا خو نه سره دی او نه څه دولت صرف یو زوړ کاغذ دی او په غوسه کې یو ورور یې دا کاغذ وشلی. د دې په لیدو سره د دوی ترور سخته غوسه شي او د سګرټ په لوګي په پرېښودو سره دواړه بېهوشه شي چې سترګې په غړېدو سره هغوی په یو ځنګل کې ځان ومومي. دوی په وخت کې 300 کاله شاته لاړ شي چې دغلته کې باقاعده د غلامانو ښکار کېږي چې دوی هم ښکار کړلی شي او نور غلامانو سره یو شان په پنجره کې واچوي. دوی ته داسې لګي وي که چېرې دا د فلم ریکارډینګ روان دی او دا ټول منظر په خپل موبایل کې ریکارډ کوي چې مشر ورور ورته په قار شي او همدغسې دوی په زړه دنیا کې پاخه غلامان شي. دوی صرف په $2 باندې یو زمیندار ته حواله شي چې کشر ورور ته د پټي کار حواله شي او مشر ته د باورچي خانې چې کشر ورور یې مالک ته وایي وي زمونږ ګناه څه ده تاسو موږ ولې قید کړو زه په عدالت کې ستا خلاف مقدمه وکړمه چې د هغه کس یې په ټق باندې راوغورځوي. ولې چې دا دومره زړه زمانه وه چې دغلته کې انساني حق نومي څیز د چا د سره پیژندنه کشر ورور پټي ته راولي او د کوړو په زور باندې پې کار شروع کړي. په غوسه کې ورته وایي تاسو انسانان نه زمونږ په نظر کې مال یې. دې هغه ته وایي چې ما خو کتابونو کې کتلي وو چې د غلامانو مالکان ډېر رحمدلي. په دې خبره باندې هغه ورپسې په چغو چغو په خندا شي. بې خلکه راشي د مازغه خراب شوي دي. د کار کولو نه پس دوی ته داسې خوراک پیش کړلی شي چې د هغې اسقا خوند دوی لا ټوله لوږه ختمه کړي. بل خوا مشر ورور ته د باورچي خانې کار حواله کړی شوي. د هغې وجه دی چې د رنګ لږ توري. دې ته کشر ورور په نسبت څه ناسه هوښیار و. دوی پټ په پټه د مالکانو خبرو ته غوږ ایښودلی و چې یو ورځ دوی دا ووري چې زموږ باچا د ټکس نوي قانون پاس کړ 1980 کې به د دې د وجې هر څه بدل شي. دې چې کله دا تاریخ ورور ته ووایي نو پوه شي چې موږ واقعي په زوړ دور کې را داخل شوي یو. دې دواړه د دغه ځای نه تښتېدو فیصله وکړي. خو د شپې په وخت کې ځنګلیانو په لیدو سره واپس خپل ځای ته راشي. په سبا باندې د دوی د کار چوټي چې دوی اوده پاتې شو د دوی ملګري پادري له په منډه باندې ورشي. په دې کې دوی هم ورسي چې پادري دغلته کې لګیا وي. بې خو دې دا ټول انسانان پیدا کړي دي او دا حکم یې دی چې تور به د سپین د لاندې کار کوي. په دې کې مشر لاس اوچت کړي وي زه ورته تپوس کوم تاسو په خپله باندې ویلي دي چې هر یو انسان ښکلی دی بیا خو ټول انسانان برابر شو. په دې سره ټول غلامان حیرانه شي چې دا خبره خو واقعي صحیح ده. خو پادري پې غوسه شي وي بکواس بند کا دا دې په دې کتاب کې وګوره په دې کې لیکلي شوي دي چې تاسو به صرف کار کوئ. چې په کتو سره دوی ورته وایي چې په دې کې خو لیکلي شوي دي چې د خدای په نزد ټول انسانان برابر دي. د بل جواب سره پادري حیرانه شي وي دې غلام ته چا دومره علم ورښودلی دی چې مجبوراً دوی ته وایي وي خدای تاسو سره هم مینه کوي اوس لاړ شئ کار لا. دوی کار شروع کړي چې مشر یې ورپسې وروستو راشي چې کشر ورته وایي چې موږ دلته کې کار کوو ته دا د اوس راغلې چې هغې په وهلو باندې راوغورځوي. د ده نه دا برداشت نه شو دغه ځای نه تښتېدو دپاره منډه کړي. خو په شاته د کتو د وجې لرګي ته یې سر ولګي او راوغورځېږي چې مشر یې د ټولو غلامانو د وړاندې ودرېږي او کولې ورکول ورله شروع کړي. د دې دپاره چې باقي ته عبرت واخلي. هغه د رحم دپاره چغې وهي خو دغلته کې په چا کې هم رحم نه و.
اوس مشر ورور د مالکانو په نظر کې راشي او هر بس هغوی ته اخبار وایي چې دغلته یو مېلمه ورله پیغور ورکي اوس په یو غلام مونږ ته خبرې کوي یا سینا چې سبا راته باجه وهل شروع کړي دوی ورته وایي مال د مخکې نه چل راځي چې هغوی ورپسې په خندا شي چې دوی په غوسه کې لاړ شي او باجه غږول ورته شروع کړي چې ټول خاموشه پاتې شي خدای د مالکانو نه برداشت نشي او د ده بدماشۍ د وجې د خلکو د وړاندې په کوړو وخي دوی دواړه اخر د دې نه تنګ شي او د دغه ځای نه د تښتېدو فیصله وکړي که موږ مړه هم شو خو ازادي به حاصلو یو څو ورځې پس د دې ځای ته یو یهودي کاروباري راشي چا چې په قیمتي جامېګانې خرڅولې زمیندار ورته وایي زما ډېرې جامې په کار دي زر تر زره زما د لور واده دی چې یهودي ورته په خندا کې وایي د زر مطلب دی ډبل قیمت په دې سر زمیندار په سوچ کې لاړ شي خو د لور د واده د وجې مجبورن رضا شي په دې سر د مشر په ذهن کې خیال راشي دوی دواړه ټوله شپه دغه ټانګې په انتظار کې تېره کړي او په راتلو سره دواړه پکې پټ کړي دا خبره چې څنګه زمیندار ته ورسي نو خپل بدماشان له حکم ورکړي چې هغوی زما دلته کې زر تر زره په کار دي که مړه دي او که ژوند دي دا داسې کسان وو کومو چې به د غلامانو ښکار کو په لږ ساعت کې د هغوی سپي دوی را معلوم کړي خو د ورسېدو نه مخکې هغوی دواړه په کښتۍ کې کښېني او هغوی ته نخرې شروع کړي وایي تاسو دلته کې موږ پسې نشئ را رسېدلي دوی په دې خیال باندې مزل کوي چې موږ بچ یو خو په بدقسمتۍ سره د یوې غټې کښتۍ والې ونیوي او دوباره یې په هغې بازار کې د خرڅېدو دپاره راولي د دې په لیدو سره هغه ښکاریان یې واپس واخلي چې په مزل کې په لاره کې په یو ځای کې ودرېږي دغه ملګري په ښکار پسې لاړ شي او یو ملګري ورته د دوی د څوکۍ دپاره کښېني دغه کس په اصل کې دماغي بیماري هغه به د خوشحالۍ دپاره د غلامانو خپې کټ کولې او چې څنګه په دوی پسې چاړه روباسي د چغې په اورېدو سره ودرېږي دا د غلامانو یو ګروپ و کومو چې په خپله باندې هم ځان آزاد کړو د ځان غوندې نور خلک یې هم آزادول غوښتل هغوی دغه کسان په اونو پسې ځوړند کړي د دغه غلامانو مشر یو مضبوط کس چې دوی ته په تقریر کې وایي موږ به ظالمان ژوندي سوځو ځمکه به پرې تنګه کړو ازادي په وینه باندې ملاویږي په دې سره ټول په چغو شي چې ازادي به اخلو بدله به اخلو په دې کې مشر ورته غلي غوندې وایي وی ټول مالکان بد نه وي څه پکې ښه خلک هم شته دغلته کې دوی ته غدار ویل شروع شو دوی دواړه د ځان د بچ کولو دپاره باغ اختیار کړي په سبا باندې چې څنګه دوی سترګې وغړېږي نو مخامخ یې ورته ترور ناست دی چې دوی ته تپوس وکړي ته دلته کې څه کوې چې هغه ورته وایي وي تا د ازادۍ کاغذ شلولی دی او د هغې نقصان اوس دا د غلامانو ته میلاویږي ته اوس تللی شې خو په یو شرط باندې چې په تپوس سره هغه ورته وایي اوس په ته خپل نیا او نیکه رایوځی کړې او په خپل منځ کې به ورله واده کړې د دې نه بغیر ته چرې هم نشې تللی هغوی ته تپوس وکړي وي زموږ نیا نیکه څوک دي چې هغه ورته هم د دوی د مالک د غلامان یاد کړي کشر مشر ته وایي وي دا به خامخا کولی زر ته زره هغلته کې تک پکار دی دوی د ډېر سوچ او فکر نه پس دا فیصله وکړي چې موږ به واپس خپل ځای ته ځو هلته کې په رسېدو باندې دوی له د اوسپنې داغونه ورکړلی شي خو دوی هغسې چغې سوري جوړې نه کړي ولې چې دوی ته پته وي چې موږ زر ته زره دې ځای نه د تلو والي په دې کې د زمیندار د لور واده را شروع شي چې دغسې غلامانو حکم ورکړلی شي چې ماحول ګرم کړي دوی دواړه سخت خوشحاله چې موږ به نن خپل نیا نیکه دې ځای نه تښتو دوی دواړه دغلته کې سګرټ جوړ کړي چې په مالکانو یې اوس کړي او په هغې سره دغلته کې ټول خلک نشه شي خو دوی دا چالاکي د هغوی د یو کس په نظر کې راشي او ویې درې ستاسو سزا مرګ دی دوی دواړو له په سبا باندې پانسي ورکړلی کېږي چې په دې کې د زمیندار زوی اوبو ته وغورځېږي چې دوی یې ورله زر زر روباسي دا واقعه تاریخ بدل کړي او د دوی مالک د دغه ځای نه ټول غلامان آزاد کړي او سټامپ ورله ورکړي چې نن نه پس نه ټول انسانان برابر دي چې دوی ورته وایي دا کاغذ زموږ نه دی پکار دا زما نیا نیکه له ورکړي چې هغه یې ورله نیا نیکه ته حواله کړي او دوی ورسره د ملاوېدو نه پس هغوی د یوې نوې زندګۍ په آغاز سره دغه ځای پرېږدي په دې کې دوی خواله د دوی د مالک چمچه راشي وي بېګام خو پوره د کمال سیز جوړ کړی دی زه خو په دې راوړېدم چې د هغې د لوګي په پرېښودو سره دوی واپس په 20مې صدۍ کې سترګې وغړوي او خپلې ښځې او بچو سره دوباره زندګي شروع کړي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای